سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو ملګرو په نوې ویډیو کې ګورو چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل ځان دپاره د ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ، یعنې ګوګل ایډسنس اکاونټ څنګه جوړیږي. یعنې زیات ملګري به پوهېږي چې څنګه جوړیږي، جوړ کړی به یې هم وي، خو دا ویډیو د هغو دپاره ده چې څوک نوي وي او غواړي د ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړي، د خپل د یوټیوب دپاره یا هم د بلاګر یا ورډپریس د هر څه دپاره غواړي ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړي. نو د هغې مکمل پروسس طریقه درته نن په دې ویډیو کې ښیمه چې تاسو څنګه کولی شئ د ګوګل ایډسنس اکاونټ د ځان دپاره جوړ کړئ. نو کوشش وکړئ دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه موږ سره وګورئ چې تاسو په مکمل پروسس باندې پوه شئ. او که چېرته زموږ په چینل کې نوي یئ، سبسکرایب کړی مو نه وي، نو سبسکرایب کول مه هېروئ، حتما یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې تر څو زموږ نوې هر یو نوې راتلونکې ویډیو اپډیټ تر تاسو په وخت در ورسیږي. نو دې دپاره چې غواړئ ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ، دلته به تاسو راشئ ګوګل سرچ ته. ګوګل سرچ کې به ولیکئ ساین اپ فار ګوګل ایډسنس یا به ولیکئ کریټ ګوګل ایډسنس. نو زه سمپل دلته لیکم sign up for Google AdSense. دا به سرچ کړئ. چې کله مو sign up for Google AdSense سرچ کړئ، نو دلته تاسو ته Google سرچ کې صفحه راوړي، دلته تاسو کتلی شئ sign up for AdSense. صحیح ده؟ نو سمپل به په همدې باندې یا create AdSense account چې هر یو تاسو اوکې کړو. نو زه sign up for AdSense اوکې کوم. چې کله مو دا اوکې کړو، دلته تاسو ته بله صفحه خلاصېږي د ګوګل هیلپ صفحه. دلته تاسو ته طریقه ښودلې ده. صحیح ده؟ سمپلی لږ لاندې چې کوشئ دلته تاسو ګورئ، دا وګورئ دلته آپشن شته ده sign up for Google AdSense. نو سمپلی به موږ په همدې باندې اوکې وکړو. دلته به تاسو sign up for AdSense باندې اوکې وکړئ. چې کله مو sign up for AdSense باندې اوکې کړه، نو موږ ته نیکسټ بله صفحه خلاصېږي. دلته تاسو ته خپل ایمیل اکاونټ خلاصېږي. تاسو ته وایي چې کوم ایمیل نه غواړئ ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ. یو خبر په یاد ولرئ ملګرو، هر کله چې تاسو ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړوئ، د هر چا دپاره د یو ګوګل ایډسنس اکاونټ د جوړولو اجازه شته. یعنې یو کس کولی شي چې یو ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړي. نو هېڅکله کوشش مه کوئ چې دوهم ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ، یعنې دوه ایمیل مه کاروئ د ګوګل ایډسنس اکاونټ دپاره. که غواړئ یو ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ، د یو ایمیل نه د تل دپاره هماغه ایډسنس اکاونټ وکاروئ، ځکه چې ګوګل ایډسنس یو اکاونټ ته اجازه ورکوي د هر یو کس دپاره. نو دلته تاسو خپل ایمیل اډرس راوړئ. که چېرته تاسو د ایمیلو کې کوم ایمیل نه وي، نو دلته به تاسو وګورئ یوز انادر اکاونټ. دې باندې چې کله اوکې وکړئ، تاسو ته وایي چې خپل اکاونټ ته یعنې لوګین شئ چې تاسو ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ. خو زه د لاندې ایمیل باندې جوړوم، سمپل همدا ایمیل ورته اوکې کوم. تاسو به خپل ایمیل ته اول لوګین کېږئ، ساین ان کېږئ به، هغې نه بعد تاسو ته صفحه راوړي. دلته تاسو ګورئ کله چې دا صفحه تاسو ته خلاص ده، دلته ستاسو د ګوګل ایډسنس اکاونټ اوس جوړېږي. ښه a couple of things before you start، یعنې یو څو شیونه دي چې تاسو شروعات وکړئ، سټارټ وکړئ. دلته بل تاسو ته وایي چې یور ویب سایټ. نو که چېرته تاسو ویب سایټ وي، دلته به د خپل ویب سایټ لینک ولیکئ، او که نه وي دلته تاسو لاندې وګورئ سمپل لیکلي دي I don't have a site yet. دا به اوکې کوئ. نو چې کله به دا اوکې کړم get more out of AdSense، دلته ګورئ تاسو ته به یس باندې اوکې وکړئ. تاسو ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ نه چې کوم اپډیټ راځي، هغه به تاسو ته ایمیل راځي، همدې ایمیل ته تاسو یې کتلی شئ. دا به تاسو ورته یس کوئ. یور پیمنټ کنټري، او دا به تاسو کنټري تاسو ته ښایي. نو دلته وګورئ کنټري باندې سلیکټ وکړئ. دلته تاسو ته ټول کنټري راوړي. مثال تاسو ته وایي تاسو د کوم کنټري نه یې، ښه د ګوګل ایډسنس اکاونټ په کوم کنټري کې جوړول غواړئ. نو سمپلی مثال زه د افغانستان نه یم، نو افغانستان ورته سلیکټ کولی شئ. خو اوس مهال ایډسنس اکاونټ افغانستان کې څه فایده نه لري، خو بیا هم تاسو ته طریقه ښیم. تاسو ورته بله کنټري هم سلیکټ کولی شئ، مثال پاکستان او همداسې نور. که د بل هېواد ایډسنس اکاونټ جوړوئ، خو زه ورته افغانستان سلیکټ کوم. چې کله مو کنټري سلیکټ کړه، لاندې تاسو وګورئ تاسو ته دلته نور our terms and condition. نو د ګوګل ایډسنس اکاونټ ټرم اینډ کنډیشن چې کوم شرطونه دي ټول دلته تاسو کتلی شئ، دا به ولولئ. صحیح ده؟ نو دا ټول چې کله وکتل، دلته لاندې تاسو ته یو آپشن درکوي. نو دلته وګورئ دلته تاسو ته یو آپشن درکوي، دا تاسو وګورئ دا یو آپشن، ښه دا به تاسو ورته ټیک مارک کوئ. نو سمپل زه دا ټیک مارک کوم. چې کله مو دا ټیک مارک کړه، دلته وګورئ سټارټ یوزینګ ایډسنس، دې باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو دا هم اوکې کړه، تاسو ته نیکسټ بله صفحه خلاصېږي، هغې کې نور کوم معلومات غواړي. بس تاسو ایډسنس اکاونټ جوړ شولو. ډېر په اسانۍ سره ډېر سمپل سټپ ته چې تاسو اکاونټ جوړوئ د ګوګل ایډسنس. دا وګورئ ستاسو د ایډسنس اکاونټ جوړ شولو. ښه دلته تاسو ته وګورئ، تاسو ته وایي چې خپل انفارمیشن ورکړئ. دلته ټیل اس اباوټ یو، دلته څومره ریکوایرډ دي دا آپشن دی. ښه
دلته خپل سی ایډز لکه چېرته تاسو ویب سایټ ورسره کنیکټ کړی وي ایډز ګورئ ایډ ا سایټ کې چېرته ستاسو سایټ وي بلاګر کې یا په ورډ پریس کې هر څه وي دلته په کوکې وکړئ خپل سایټ ورسره کنیکټ کولی شئ او دلته کنیکټ یور سایټ اپشن ریکوایرډ لیټس ګو نو ټول نه اول اپشن چې د انټر انفارمیشن دی ونې به اوکې وکړئ او دلته به تاسو خپل انفارمیشن ورکړئ دوی کوم معلومات غواړي په دې ځای کې نو کسټمر انفارمیشن دا لوډینګ کېږي دلته تاسو نه کوم معلومات غواړي تاسو ته ښیم نو ګورئ اول سر کې تاسو ته اپشن درکوي اکاونټ ټایپ نو اکاونټ ټایپ به تاسو وکړئ دا به انډیویجوال انتخابوئ ښه حتما به دا انډیویجوال انتخابوئ دا به بزنس نه انتخابوئ نو دا چې انتخاب کړه دلته به تاسو ورته ایډرس لاین ولیکئ مثال په افغانستان کې افغانستان ننګرهار یا داسې خوست یا هر ځای ایډرس لاین ټو به مو ولیکئ سټي به ولیکئ ننګرهار یا خوست یا هر ځای چې وي پوسټل کوډ پوسټل کوډ ډېر اسانه ده پوسټل کوډ دلته تاسو نه غواړئ د هر هېواد پوسټل کوډ ګوګل سرچ کې تاسو سرچ کړئ دلته مثال زه لیکم ننګرهار پوسټل کوډ دا به زه سرچ کړم نو دلته تاسو ګورئ ننګرهار پوسټل کوډ څه ده 2601 نو دا کوډ به تاسو دلته ولیکئ که تاسو د بل ولایت یې نو هغې نوم ولیکئ د خوست یې د هر ځای یې ښه د لوګر چې هر ځای دلته به تاسو ولیکئ د هغه ولایت د هغه سټي پوسټل کوډ تاسو ته راوړي نو دلته به تاسو پوسټل کوډ ولیکئ دلته به فون نمبر ولیکئ فون نمبر هم آپشنل ده هر کله ملګرو چې تاسو کله یو فارم ډکوئ یعنې تاسو نه داسې معلومات غواړي هغې معلوماتو سر کې تاسو وګورئ نیم نو نیم هم دلته ضرور ده باید تاسو حتما نیم ولیکئ ګوره ایډرس لاین 1 هم ضرور ده تاسو باید دا ضرور ولیکئ نو دلته تاسو وګورئ اول تاسو نه نیم غواړي نیم هم باید تاسو خپل نوم ضرور ولیکئ اول ایډرس هم تاسو باید خپل ضرور ولیکئ ایډرس لاین 2 هم باید ولیکئ سټي او ټاون هم باید ورته سلیکټ کړئ پوسټل کوډ هم مسټلی به تاسو لیکئ او بل تاسو وګورئ دلته فون نمبر نو فون نمبر سره خوا کې لیکلي آپشنل مطلب دا چې ستاسو خوښه ده که خپل موبایل نمبر لیکئ او که نه لیکئ که وی لیکئ نو ښه خبره ده دلته تاسو خپل د موبایل نمبر هم لیکلی شئ دا ټول هم چې کله فل کړل ډک هم کړل نو دلته لاندې وګورئ سبمیټ تاسو ته درکوي صحیح ده نو سمپل به په دې سبمیټ باندې اوکې وکړئ بس تاسو اکاونټ جوړ شولو نو دغه د ایډسنس اکاونټ مکمل د جوړولو طریقه وه ډېر په اسانۍ سره د ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړېږي خو زیات ملګرو ته ستونزه یعنې مشکل وي چې پوښتنه یې کوله چې څنګه کولی شو موږ د ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړو دا ویډیو مې صرف د هغو دپاره جوړه کړه چې ګوګل ایډسنس اکاونټ کې مشکل لري او نه شو جوړولی نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي حتما لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان